السلام علیکم زما وروڼو خویندو، زه یم ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره یم د یو نوي پروګرام سره. وروڼو خویندو، تاسو ته پته چې وزن کمولو په باره کې مونږه دا پروګرام سٹارټ کړی دی او نن پروګرام چې دی هغه د وزن کمولو کې بل څه دی چې هغه ښه کردار ادا کوي. او زه چې څومره تاسو ته دا مشورې او څومره څیزونه ښیم چې دا وزن کمولو کې کوئ، نو تاسو به دا ټول په ټول فالو کوئ. داسې نه چې صرف د خوږو یې راته وویل نو بس هغه ما وکړو ټیک شوه، صرف 7 بجې خوراک پرېښودل دي بس به وکړمه. راځه چې څه یادوم روزانه هغه هر یو څیز به تاسو فالو کوئ. د دې کردار ډېر اهم دی. تاسو به روزانه اوبه چې دی هر ګنټه بعد یو ګلاس کوئ. نو دا تاسو سٹارټ کړئ چې سهار تاسو مطلب پاسې ناشته وکړئ، پسې ګنټه نیمه بعد 2 ګنټې بعد کله چې تاسو اوبه سٹارټ کړئ او هر یو ګنټه پس به تاسو اوبه څښئ، هره ګنټه بعد تاسو اوبه څښئ. نو داسې به چې تاسو شپه راځي که نه ماسخوتن ټایم راځي، مطلب تاسو 9 بجې ویده کېږئ ته نو هغې نه ګنټه مخکې بس دا اوبه وڅښل بیا سټاپ کوئ. نو تاسو وګورئ چې تاسو مطلب ورځ کې 8 ګلاس ضرورت وي، چا 14 ګلاس اوبو ضرورت وي، نو هغه به تاسو پوره شوي وي. تاسو به کافي اوبه څښلي، تاسو به خپله هم عادت شي. ما درته یو ګلاس یاد کړو، شروع کې به تاسو وایي چې دا دومره اوبه خو زما زړه نه غواړي، خو چې یو ځل دا سټارټ شي نو تاسو اوبه نه څښئ تاسو له مزه نه درکوي، نو بیا به تاسو د یو په ځای 2 ګلاسه هر ګنټه بعد څښئ او تاسو به خپله هم پوره کوئ. چې څومره څښئ نو تاسو وجود کې چې کوم مطلب تاسو دا غوړ وخوړه، خواږه مو خوړه، دا هر څه دا ستاسو بدن کې بیا نه پاتې کېږي، په بدن باندې ستاسو په وجود باندې اثر نه کوي، فیټ نه زیاتېږي، ستاسو وزن به نه زیاتېږي. او ډېر خلک وایي که نه چې مطلب ډېرې اوبه څښو نو بیا ډېر زر ځو اشرون په دغه، نو مطلب دا ښه خبره ده. دا اوبه چې تاسو څومره ډېر څښئ دا ستاسو وجود نه چې تاسو کوم غوړ خواږه او دا قسمه څیزونه خورئ هغه د هغې هغه خراب اثرات د وجوده لرې کوي او ستاسو مطلب وزن نه زیاتېږي. نو دا ډېر زیات ضروري شی دی. اوبه څښل تاسو زیات کړئ، خو ډېر خلک په دې نه پوهېږي. مطلب اوبه زیاتول دي خو د هغې هم خپله طریقه ده. وزن کمولو کې چې تاسو څنګه کوئ د هغې خپله طریقه وي. نو اوبو زیاتولو هم طریقه ده، داسې نه ځینې کس ته موږ وایو اوبه زیاتې کړئ نو هغې مطلب د اوبو بوتل راوالي ټول په یو مخ وڅښي، بیا راړه کړي بیا په یو مخ وڅښي، بیا چته کړي 6 ګنټې بعد بیا بل په یو مخ بوتل وڅښي بس ما پوره کړه. داسې نه هغه تاسو چې سهار نه سټارټ وایشتو ماسخوتن پورې هره ګنټه بعد یو ګلاس کوئ او ګوټ ګوټ ترې نالئ، څنګه چې تاسو چای څښئ هغې نه یو ګوټ په آرام سره لئ، دا ځان ته کېږدئ ترې نه یو ګوټه لئ، نو تاسو به د دې دومره عادي شئ چې تاسو ته بوتل خالي شي، ګلاس خالي شي، تاسو به خپله دوباره ډک کوئ. داسې ګوټ به ترې نه یو په آرام لئ چې تشېږي خپله به وایي یله دا راته ډک کړئ، نو مطلب بیا تاسو ځان ته اوبه ږدئ. نو زما خویندو دا ضرور دی دا اوبه تاسو سٹارټ کړئ. اور نیکسٹ پروګرام ډیټاکس واټر باره کې دی، هغه به تاسو سره ډیټاکس والا اوبه دې طریقه هم ښیم او تاسو به ساده اوبو نه علاوه یو هغه اوبه هم څښئ. هغې کې دا ده چې هغې کې مطلب د چا خېټه غټه وي نو هغه ډېر زر تیزۍ سره ختمیږي. نو ساده اوبه چې دی د دې باره کې نن پروګرام وشو، باره کې بعد دویم پروګرام وکړو. نو موږ سره اوسئ او زما وروڼو خویندو، زما پښتنو وروڼو خویندو چې دنیا په هر ملک کې هر ګوټ کې هر ځای کې هغه لوی الله په خپل حفاظت کې ساته او د شر پسند او د شر فساد نه محفوظ اوسئ، خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ. په لوی الله سپارم، د الله په امان.